ټوله وکلا برادري نن په دې په احتجاج باندې ده چېرې کم پټرول چې مونږه په 258 روپۍ په پروره کې اخیستو هغه پټرول نن مونږ ته په 378 روپۍ میلاویږي. کم ډیزل چې مونږه په 275 روپۍ په پروره کې اخیستو هغه ډیزل مونږ ته نن په 520 روپۍ باندې میلاویږي. او دا یو ډیر لوی ظلم دی او د غریبو عوامو لپاره دا ناقابل برداشت دی. د دې وجې نه د وکلا برادري دا تجویز هم پیش کړي که چېرې حکومت چې کم 85,500 ګاډي د ګورنمنټ چلیږي او په هغې باندې د 70 ارب نه والا تر 114 ارب روپۍ د دې عوامو لګي د هغې په پټرولو باندې چې په دې کې حکومت کمې راوستو او دا خرچې کمې کړي. ګورنمنټ اف یو کې برطانیه څومره لوی ملک دی پای کې صرف 86 ګاډي هغه لګیا دي او د ګورنمنټ ټول مشینري کار کوي چې کوم مشینري د ټول د ګورنمنټ چلی. که چېرې ګورنمنټ په دې کې کمې راوستو نو انشاءالله تعالی دا ریټس به کم شي. که چېرې ګورنمنټ فیډرل ډیوټیز صوبایي ټیکسز او دغه شانتې ایکسایز ډیوټي او نور سیلز ټیکس په دې کې کمې راوست نو په پټرولو کې کمې راځي. که حکومت وقتي سبسیډي ورکړه حکومت ډیرو شخصیاتو لا ډیرو ادارو لا د ذاتی پیدو لپاره په مختلف انداز کې سبسیډي ورکړي. کو په پټرول او ډیزل باندې ګورنمنټ سبسیډي ورکړه نو ان شاء الله تعالی چې دا ریټ دا به د پټرولو کم شي. او دغه شانتي که چېرې حکومت د پټرول او د ډیزلو دا کم سیل چین چې دی او دا کم درآمداتي تنظیم چې دی که چېرې دا یې ټیک کو او په دې کې شفافیت راوست ان شاء الله تعالی دا ریټ په کم شي. او دغه شانتي د ټولو نه لویه خبره که عوامي قیادت سیاسي قیادت سیول سوسایټیز او نور مختلف مکتب فکر تاجر برادری دوی خپل احتجاج ریکارډ کو دوی میدان ته راووتو نو ان شاء الله تعالی دا ریټ په کمیږي. او زما عوامو ته هم درخواست دا دی چې څوک ستاسو د حق لپاره خبره کوي څوک ستاسو لپاره دا کوشش کوي چې په تاسو باندې اسانتیا راشي نو تاسو د دوی مرګیتیا وکئ. اکو وکلا دي که سیاسي خلک دی که عوامي خلک دی که غیر څوک دي. او ګوره صرف د یوې پارټۍ د جماعت اسلامي په احتجاج باندې 80 روپۍ لیټر په پټرولو کې په یو ورځ کې کمې راتلی شي نو که دا ټول عوام راوځي دا ټول سیول سوسایټیز راوځي دا ټول تنظیمونه راوځي او دا تاجر برادري راوځي نو ان شاء الله تعالی چې مونږ به په شریکه په دې کې چینج راولو. حکومت مونږ په دې باندې مجبور کړو چې هغه خپل شخړچۍ کمې کړي او عوامو ته ریلیف میلاو شي. شکریه.